السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. د دویم فصل یا د سفر کې درس خلاص شوی دی. په دغه یو څو ویډیوګانو کې مثالونه حلوو تر څو هغه مفاهیم چې موږ ولوستل په هغې باندې پوره مهارت حاصل شي. سوال دی، احمد یو مشاهده کوونکی شخص دی. د هغه څخه د شرق پر لور باندې 20 متره لرې یو زمری ولاړ دی. سټاپ واچ کې ټي مساوي 0 سکند دی. زمري اوسۍ پسې په مستقیم مسیر د شرق پر لور باندې په منډه شو، داسې چې تغییر مکان د لاندې معادلې په واسطه تغییر کولو. ایکس مساوي کیږي 20 متره جمع 15 متر بر سکند مربع ټي مربع. دا د تغییر مکان معادله ده. غواړي څو شیان په ټي یوم وخت کې تغییر مکان پیدا کړئ، په ټي دوم وخت کې تغییر مکان پیدا کړئ، په بي کې غواړي د پورته انټروال لپاره متوسط سرعت پیدا کړئ، په ټي مساوي 1 سکند کې لحظوي سرعت پیدا کړئ. داسې چې دا دلته ټي انټروال 0.1 ونیسئ، بیا 0.01 بیا 0.001. نو راځو دغه سوال حلوو. د مثال په ډول احمد دلته ولاړ دی، دا شرق شو یا مثبت ایکس پر لوري. زمری دلته 20 متره لرې ولاړ دی، 20 متره یعنی ایکس 0. دلته زمری دی. زمری اوسۍ پسې شو، په همدې ترتیب باندې حرکت شروع کړو منډه، او د تغییر مکان وکتور یې د دغې معادلې په اساس بې ځایه کېدو. نو د مثبت ایکس په طرف باندې حرکت دی. اول راځو په ټي یو مساوي 1 سکند کې موقعیت پیدا کوو. نو معادله مغه ده، ایکس مساوي کیږي ټي یو نو ایکس یو، دا مساوي کیږي 20 متره جمع 15.0 متر بر سکند مربع ټي یو دی. یو چې مربع کې 1 سکند مربع، سکند مربع د سکند مربع سره دا بشي 20 جمع 15 25 متره. یعنی یوه ثانیه وروسته دا زمری د احمد نه 25 متره بې ځایه شوی دلته دی. دې ځای نه دې ځای پورې فاصله څو شوه؟ 25 متره. دویم ویلی دی په ټي مساوي 2 ثانیو کې تغییر مکان پیدا کړئ. ایکس 2 ثانیو کې همغه معادله ده 20 متره جمع 15.0 متر بر سکند مربع. د ټي قیمت اوس څو دی په دې معادله کې؟ 2 چې مربع کې 4 سکند مربع، سکند مربع به د سکند مربع سره خلاص شي. دا بشي 20 متر جمع 15 ضرب 4 20 متر، دواړه چې جمع کې 40 متره. نو په ټي مساوي 2 سکنډه کې مثلا ټي 2 مساوي کېږي 2 سکنډه، 20 او 20 دې ځای نه دې ځای پورې 40 متره. نو د زمري په دغه انټروال کې د ټي یو او د ټي 2 په انټروال کې متوسط 2 حلونه حل شو. ټي یو په 1 سکند کې زمری 25 متره د شرق پر لور لرې و، په ټي مساوي 2 سکنډه کې زمری 40 متره د شرق پر لور لرې شو. یعنی دا یې اولنۍ نقطه ایکس یو ټي یو، دویمۍ نقطه یې ایکس 2 ټي 2 40 متره. په بي کې غوښتي چې د پورته انټروال ټي 2 منفي ټي یو لپاره متوسط سرعت پیدا کړئ. د متوسط سرعت فرمول څه دی؟
وی ایوریج دا مساوي کیږي تغیر مکان x2 منفي x1 پر t2 منفي t1 او دا به مساوي شي x2 څو دی 40 متره منفي x1 څو دی 25 متره t2 څو دی 2 سکنډه منفي t1 څو دی 1 سکنډ او دا مساوي کیږي 40 منفي 25 15 متره 2 سکنډ منفي 1 سکنډ متر بر سکنډ جهات د مثبت x پر لور جهات د مثبت x پر لور که تاسې آی ورسره لیکئ واحد وکتور وی لیکئ که نه لیکئ مرکبه یې دا شوه د مرکبه یا د x په محور باندې مرکبه که داسې ولیکم چې وی ایوریجه د x په محور که وکتور لیکئ بیا ورسره آی ولیکئ نو متوسط سرعت هم پیدا شو دغه د درېیمه برخه لحظوي سرعت یې غوښتی خو د مشتق په طریقې نه دی غوښتی لحظوي سرعت یې غوښتی د مشتق په طریقې نه دی غوښتی راځه ما د دغې طریقې دپاره شکل رسموم دا د ایکس محور شو او دا ټي شو په ایکس ټي مساوي 0 کې 20 متره لرې و مثلا 10 دلته و په ټي مساوي 1 سکنډ کې مثلا 1 سکنډ 25 متره شو د 10 د 25 دلته دا نقطه شو د ګراف په ټي مساوي 2 سکنډو کې 40 متره 10 40 د ګراف شو داسې ځي اوس راځو وای په دې ځای کې لحظوي سرعت پیدا کړئ په دې نقطه کې خو انټروال یو ځل دلته ټي 0.1 سکنډ ونیسئ بیا 0.01 بیا 0.001 دې په خاطر چې دا شکل لږ واضحه شي دغه د ټایم انټروال ډېر لویوم د ټایم انټروال ډېر لویوم داسې لیکم مثلا دې ځای کې 1 سکنډ دلته ټي د دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې دلته ټي 0.1 سکنډ دی نو ټي یو یې راکړی 1 سکنډ ټي یو یې راکړی 1 سکنډ ټي 2 به پیدا کو او ټي 2 مساوي کېږي د کوم هغه نه محاسبه کوو دلته ټي مساوي کېږي ټي 2 منفي ټي یو دې ځای نه به ټي 2 مساوي شي دلته ټي جمع ټي یو یا ټي یو جمع دلته ټي نو ټي 2 د اولني حل دپاره چې دلته ټي م څو نیولی 0.1 سکنډ هم نیولی ټي یو 1 سکنډ دلته ټي 0.1 سکنډ دا به شي 1.1 سکنډ نو ټي 2 پیدا کړو کله چې ټي 2 پیدا کړو ایکس یو قیمت معلوم دی 25 متره دی ایکس 2 به پیدا کو دا به دلته وضع کو نو د ایکس معادله به څنګه شي ایکس مساوي کېږي 20 متره جمع 15 متر بر سکنډ مربع ټي مربع 1.1 سکنډ مربع اوس دا 1.1 دا به م حل کړو چې څو راځي دا به شي 20 متر جمع 15 متر بر سکنډ مربع 11 1.21 سکنډ مربع دا به دې سره اختصار شي دا چې دې کې ضرب کو دا به شي 15 0.15 متر دا شو 20 متر دا شو نو ایکس 2 به څو راشي 26.05 ایکس 2 به څو شي 26.05
15. د متوسط سرعت فرمول مزده ده چې وی ایوریج مساوي کیږي وی ایوریج مساوي کیږي x2 منفي x1 x2 منفي x1 پر t2 منفي t1 یا دلتا t x2 قیمت څو راغلو 26.05 تقسیم دلتا t څو ده دلتا t 0.1 0.1 متر سکند. دا تاسو په موبایل حل کړئ زه به د کتاب نه ولیکم. په موبایل حل کې چې څو ځواب راځي تقریبا لس اشاریه 15 لس اشاریه 15 دغه ځای کې یو عادت پرېښی دا خو 6.05 دا شو او اولنی څو دی x1 قیمت منفي 25 منفي 25 متره 6 نه چې 25 لاړ شي 1.05 تقسیم 0.1 دلته یو عدد اشاریه دار دی دلته دو عدد اشاریه دار دی نو دا داسې لیکلی شم چې 10.15 متر بر سکند دی ځواب شو. ځواب یې څو راغلو 10.15 متر بر سکند. دویم حال دپاره دا سوال د دې په خاطر باندې حلوي چې دا موږ به مخکې وي چې لحظوي سرعت مثلا قیمت دا و دې ځای کې قیمت څو راغلو 25 متره او دې ځای کې راغلو 6.05 متر دلته ټي 0.1 د ده میل دا راغلو. اوس راځو د انټروال کمو په لسو برخو یې ویشو هغه یوه برخه دې ته راځي دلته یعنې دلته ټي په ځای اوس څو لیکو 0.01 دا انټروال راکمیږي نقطه دلته راځي مماس داسې راځي یعنی منګه مخکې دلته ټي لیمیټ هم نه و صفر ته هم تقرب کوو همغه عملي یو مثال حلوي دلته ټي کوچنی کوي مخکې 0.1 اوس 0.01 شو کله چې 0.01 شو دلته ټي 2 مساوي کېږي ټي 1 جمع دلته ټي ټي 1 دی دلته ټي به څو راشي 0.01 او دا به څو راشي 0.1 سکند دا به څو راشي 0.1 مربع بیا چې دا مربع کې چې هر څو ورنه راغله خو آخري ځواب به دلته راشي تاسې مخته بوځئ دا به راشي 10.05 د دلتا ټي دغه انټروال نورم کوچنی کوو یعنی دا په 10 برخو ویشو هغه یوې برخې ته راځو نقطه دلته راځي انټروال دلتا ټي 0.001 سکند کیږي دلته به شي 1.001 سکند دا چې مربع کې یوه نقطه به درکړي دا به ورنه منفي کړي په دغه انټروال باندې 0.001 باندې به یې تقسیم کوئ تاسو ته به ځواب درکړي 10.005 یعنې څومره چې دا دلتا ټي کوچنی کیږي 0.001 قیمت کې د سوال حل کو دا ځواب به راشي 10.0005 دلتا ټي صفر ته تقرب وکړي دا ځواب 10 ته تقرب کوي دې نه بیا صرف نظر ځواب یې څو راځي 10. نو د انټروال د کمولو په طریقه باندې سرعت څنګه کړو همغه متوسط سرعت دی خو انټروال چې صفر ته تقرب وکړو قیمت لحظوي راکړو که اوس لحظوي قیمت وګورو په ټي مساوي 1 سکند کې او د سرعت فرمول چې دی وي مساوي کیږي डी एक्स بر डी टी د لحظوي سرعت डी एक्स مشتق اخلم
نظر ټي ته د دې مشتق 0 د دې مشتق 2 ټي 15 متر بر سکند مربع 2 ټي د ټي قیمت یې راکړی 1 سکند دی پام کې ونیسئ په ټي مساوي 1 سکند کې قیمت پیدا کړئ نو دا به شي 15 متر بر سکند مربع ضرب 2 ضرب 1 سکند سکند به مربع سره ختم شي 15 ضرب 2 10 متر بر سکند دقیق 10 قیمت راغلو نو دا طریقه حسابي طریقه وه او دا طریقه د مشتق یا د لیمیټ طریقه وه چې دلته ټي تقرب 0 ته وکړو الله دې وکړي ورباندې پوه شوي وئ الله حافظ